د قرآن کریم د ترجمې څلور اویاوم درس سورة البقره 266 آیات. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. اللہ تعالی فرمائی ایود احدکم، آیا پتاسو کی یو کس دا خوخوی ان تکونا چیوی دے، ان تکونا چیوی دی لہو دہغ جنتن یو باغ، لہو جنتن دہغ یو باغ، من نخیل دخرماو و اعناب او انگرو، تجری چی بہیگی من تحتها دہغ لاندی الانہار ولی، لہو فیہا او دہغ دپارا فیہا پدی باغ کی من کلی دہر قسم الثمراتی میوو چخوی، وَأَصْوَابَهُ الْكِبَرُ نو پداس حال کی چی هغه زوړ شي، وَلَهُ او د هغه ذُرِّيَّةٌ ضعفاء کمزوری اولادون وی، یعنی نه پخپل نور د کار وی او نه اولادونه. فاصوابها نو په همدې حالت کې چې د باغ ګټې او میوو ته ډیر ضرورت لري، فاصوابها نو راوالوزی په دغه باغ اعصار ډیر سخت باد، فیه نار چی پکی اور وی، یعنی پدی باد کی اور وی، فاحترقت نو آغا باغ وسوځوي، او سړی نور هیڅ نشي کولی په دې عمر کې، نه کار کولی شي او نه بیا بل باغ جوړولی شي، او اولادونه هم ورسره کومک نشي کولی، بلکې برعکس اولادونه خو یې د ده نه غواړي. همدارنګه ریاکاری او ځان ښودنه په خلکو د الله تعالی د مالونو احسان کول، پیغورونه ورکول او ضرر وررسول هم د بنده نیک اعمال سوځوي. کله چې د بنده عمر په دنیا کې خلاص شي، د زنکدن په وخت کې، په قبر کې او د حشر په میدان کې چې د نیکو اعمالو ضرورت وي، نو نیک اعمال خو د ریاکارۍ، احسان، ظلمونو او گناهونو په اور سوي یي. نو نیک کارونه خو، نیک اعمال خو د ریاکارۍ، احسان،
ظلمونو او ګناهونو په اور سوي یي نو بنده نه بیرته دنیا ته راتلی شي چې نور نیک اعمال وکي او نه یې هلته د حشر په میدان کې د چا نه اخیستی شي ځکه چې خلک خو لکه څنګه چې کمزوري اولادونه یې د مفلس پلار څخه غواړي همدارنګه د حشر په میدان کې به نور خلک هم د ده څخه خپل حق غواړي ځکه چې ده خو به په دنیا کې پې ظلمونه کړي وي نو که نیک اعمال ورسره وي هغه به په بدل کې ورکوي او که نیک عمل ورسره نه وي نو بیا به د هغه بدي پرې ور اچول کیږي کذالک همدارنګه یبینو بیانوي الله تعالی لکم ستاسو دپاره الآیات آیاتونه دلایل مثالونه لعلکم د دې دپاره تتفکرون چې تاسو فکر وکړئ یا ایها الذین ای هغو خلکو آمنو چې ایمان راوړی دی یعنی ای مؤمنانو انفقو تاسو لګوئ د الله تعالی په لار کې من طیبات ما د هغو پاکو مالونو نه کسبتم چې تاسو ګټلی دي یعنی په حلال ډول ومما او د هغو پاکو شیانو نه اخرجنا چې مونږ راویستلی دي لکم ستاسو دپاره من الارض د ځمکې نه ولا تیممو او تاسو اراده مه کوئ یعنی چې د الله تعالی په لار کې ورکړئ الخبیثه خبیث یعنی خراب او بیکاره شیان منه د هغه مال نه تنفقون چې تاسو یې د الله تعالی په لار کې لګوئ یعنی په ټولو مالونو کې ګرځئ هماغه مالونه راټولوئ چې د ټولو نه خراب وي او تاسو ته بې فایدې وي نو هغه بیا د الله تعالی په لار کې مصرفوئ و حال دا چې لستم تاسو نه یاستئ بآخذیه اخستونکي د داسې مال یعنی کم قسم مال چې تاسو د الله په نوم ورکوئ که همداسې مال تاسو ته څوک درکوي نو تاسو یې نه خوښوئ او نه یې اخلئ الا مگر په هغه صورت کې یې اخلئ ان چې تغمدو فیه سترګې پې پټې کوي یعنی چې په پټو سترګو یې واخلئ مثلا که قرضدار درته په قرض کې څه مال راوړي که چیرته خراب او بیکاره هم وي سره د دې چې نه یې
تاسو خوښوئ او نه یې اخیستل غواړئ، خو بیا هم سترګې پې پټوئ او مال اخلئ. واعلموا او پوه شئ ان الله چې بېشکه الله تعالی غنیون بې پروا دی، یعنی ستاسو د خیراتونو نه بې پروا دی، ستاسو خیراتونو ته ضرورت نه لري. حمید ډیر ستایل شوی دی. وصلی الله تعالی على خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین.